الک پلاره تیرېده میډیکل ریف او میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو څه په لاره تېرېده سخته ګرمي شوې وه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتې وه بوډۍ چې بار راوتې را ویې کتل نو دا میډیکل لیفټ ته هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخته مخې تک سور دی هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو کوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېسته او هغه هلک له یې ورکړ بچې ډېره ګرمي دې شوې مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی همدا پی وڅښه په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا ور یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښل زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه دا بوډۍ دې کور کې اوسېده دا غریبه چې ته بېهوشه شوې ده بیماري پرې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده هسپتال چې هسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف و ده بایپاس اپریشن یې ورته کړی دی چې کله دا بلکل ټیټ شوه هغه هسپتال کې خو بل وروسته علي یا مخکې جمع کوي یا وروسته علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال په هر مجبوره کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شوه ټیټ شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وویل چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیټ شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده ښځې په ځان راکېښودې دا خدای پاک غر کړم ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کومې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړم هغوی ته یې خیرې کولې دا د خدای غر کې زه یې سره راوړم خو بوډۍ ښځه هم مړه به مه کوه زه دې هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کوم ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړم ما ته په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وهه نو وایي پیسې در کوې وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي وو چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي دي نو بس دا لږه خوشحاله خو شو چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دا راته ووایه چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرڅ چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې د لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته وویل ترورې دې لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده هغه پېژندلې ده چې دا خو هماغه ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس کړی فری علاج یې ورته دا زړونه بدلوونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای خدای چلے دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روانم عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه زه کراچۍ باندې زما تلل
کراچۍ کې د موسټۍ وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب و خدای پاک دې ووهي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوي نور هم راسه یو دوه کسان نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زموږ شپه وه نو قانون دی چې دا چې کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټې وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو مونږ د دلته د ایجنټ ویلې 14,000 روپۍ ټیکټ وکړه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلو چې شپه به دله حکومت درکوي جز والا به درکوي نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر نه تلمه چې زه ورته ووایم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدید ته فلایټ چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د حاجیانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه یو پنجابي ورته سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده لکه مې چې خو د عمرې ملګري وي د حج که نه بټوه راغله الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټیکټ مې ورته وخو نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه چې 2 کسان یم وایي دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دي بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې راشي ما چې هغه بټوه وکته نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم پاسپورټ هم ټیکټ هم ریالونه هم پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی پسه شو وایي دا همدغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته هم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې کې زما ښه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته بوت یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو 2-3 پشي بوډاګان داسې هغه یو لاس روپۍ دي داسې خو چې ما وکتل مونږ پېژنده که شناختي کارت شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې د لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې نه روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته ملو چې ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست ډېر شو او ما یې راکړې هم بچې دا واله بیا ما په بیه دله نه دی راوړی نو وخت د 1500 روپۍ خوشحاله شو وروسته د الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات ته قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ذکر رسول الله مبارک فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی زستاسو نغیرتی من لازم غیرتی غیرتی رچا بدل نپریدی مموایو دا خدای بندگانو ورکے اللہ لا قسم دی که بدل پریدی دلے در کئی خوص مخالفوی نا کمی ورکا دینا کمی سیبا چیز سبا جاس کے کیناستو او جدید تورسیتا ماما میرا پسر آغیر دا آغا بدا آغا زمانہ کی دا کیسٹی وی دا ناتونو دا کیسٹی بے خواہی نو ما والا دلتا یو حافظو پا دے اتمانزو کے دیر خپل حافظو آغا باغا ناتخوانی کولا لکا سر میں حسین شاہ پیسا آغا نا میں والا کیسٹ ڈاک کردے دا ناتونو چیزو سنگا لارا میں ایرپورٹ نبار یو برجے و دا سے آغا برجے سر میں خپل بیگو ما سره پټوه اغار سره کې خو دا د په انتظار دغه د چراغ وترې ما ته د خوري چې خېجو غاړي ته سامانم غاړي ته خېجو روان یاره چې د جدينه بارم داسې نیم مزلو کو ما ته خوري دا ما کې سر ته وروړي دي کنه مې او ویرا کا چې ولګو کنه چې اوس کې سر راکا ولګو ولې ټاس نارې کړې هغه مې پټوه کې دي هلکه مې ته ګوره پټوه جوړ زمانه ته کې په ایرپورټ کې پاتې ما ته وینا یاره پټو ما سامان ټول شاته ډېر کې خو دې یاره مې د ما شک کې تودري ما وی کې خو یاره مې تودري کې ګور چې ګاډي ونه چوکتل بیگ ارسو پټو نه زاو سکے بټو کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور څه پرې د پاسپورټ او ټیکټ ارس پکې یا خدای دا څه مصیبت نو اوس الته ټرن کوم دی الته کې دا واپس یو ټرن نه دا ډېر لري
ځکه موټر وې بس سړک ولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چانه قرض هم والي خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ وې دې سره پسې هغه غریب نه خولې بیګي منډې منډې تو یو ځای کې ټرن هلته کې ګاډی راته یا تاو که راځئ ایرپورټ ته بلا وخوړی چې په ایرپورټ ور دننه شو برجې ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کېټه څه وه مې چا به د سامان ایستي و تشه بټوه پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ساتلی زمارونو الله پاک د چا بدل پریدي نه په هغه سات د خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکوي سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرج کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جماعت کې نه غریب لا نه کونډ لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب الیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری ولا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب سره دا یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړه کړي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګربې به کی او د دې انسان تندیلا او شاله او اړخونه له په داغونه ورکړي د عمل باندې داغونه به درته ملاويږي او بیا به سوي هذا ما كنستم لانفسكم دا هغه مالو چې ځان له مجمع کړو فذوقوا ما كنتم تكنزون چې کوم مال ځان له خزانه کړو دا غي سزا او دا غي وبال السکا اوس وسګي وسه ته مال د جمع کو پرې خود بچو ته دې پرې خود نسو ته دې پرې خود او د خدای لار کې دې نه لګو د دې نه درنه د اوس پر تختې جوړيږي د دوزخ اور کې بسري کېږي او داونه بدل کې دا د الله د قران حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا مال با اللہ گرم کی کم مال نہ چکے زکاة نہ ورکے دیر خلق دے زکاة نہ ورکے دا زمان مولی غند چتے او 100 روپے ورکی باقی زکاة نہ ورکے وی مال کمی گی دا خدای بندہ کہ زیاد نشو دا خدای در رضا دے پارے ورکراشا ولی خدای دروغی پیغمبر دروغ ہوئی الحمدللہ رشتے آمد دا پیسې بلا واخلې او دا به دا اوس پنې ګرمې به کي او په دې تیږه پاسه به کېدي د تیږه اثر نه دی په دې د پاسه به کېدي او دا به دومره ګرمې چې شاته دې پولي ته به دې توخېږي او شاته به په دې پولي ورته کېدي دا به دومره ګرمې چې مخامخ بار به دې ټیټه دا کوره رسېږي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلکہ قرآن کے راضی سیدو وقول ما بخلو به یوم القیامت بعض خلق لبا اللہ داسو کی جدر مار نوا در مال نوا خدای اجدہا جوڑا کی غٹ خامار بتے جوڑا کی اگا خامار براوالی او دلبے پدے غاڑا کی رواجی او دا وحکی بولے شکریے دا وحکی پدې ورته چکونه لګي چې پدې خپلې تا مردار مال خوړلې دي زکات ته نه ورکړي صدقه خیرات ته نه کړي دا وخت کې به راکړي چکونه ولګي او مار به سره خبرې کوي انا کنزک انا مالک زستا خزانه ما زستا مال ورخه ستا خزانه ټیک شو زمارونو دا ولی مون دا خدای پلار کے خرچے نہ کرو دا مال ولی نہ ورکو مون یریدو چی کم بشی تقا بنیادی وجہ نو پیغمبر ہوئی نہ کمی گی اللہ ہوئی نہ کمی گی خانو دا کم شو توے کم شو نو دا کمی دل دا قدی ردینے چی پا قبر کے پا آخرت کے پہ اللہ صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به ورله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي او بې پسه ګرځوي دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکوي دا به بې پسه تاویږي ګرځوي او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پرې لګوي او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وایي کوم څاروي چې هغه بنده پیوله ساتلي وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلي یو دی که دوه دي کوم څاروي چې هغه یو انسان تجارت نه ساتلي یو هغې کې د قلبه ساتلې د کار پې کوي خیر د پروا نشته که قلبه دې نه ساتلي چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سانډی دې لا اخېستلې چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلې په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت لا اخېستې تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت لپاره دې کې ګوره زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلي چې سرن دی اخېستي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته زمونږ مطلب کې را دوه قسمه درې څاروي دي یو یې خپل کار لا اخېستي زمیندارو کروالان چې دا ما کار را اخېستي دي کار به پرې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پرې کومه بچي راوړم نو د بچي به هم ترې خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغی چې دې دپاره یې قلبه اخېستي چې خلکو له پرې لګیا دي کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اخېستل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات ته ولګوي ولې نه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچي کوئ پرون مې درته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې هلکې صفت کې څوک ترې نه تښتي مړه خورې ښه سړی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک به نږدې کېږي نه ورکې که مړه وی د دوو پیسو خیر پکې نشته او بعید من الجنه